د پاکستان طلب نامه لیک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته اخر اغلاس نن شنبه د لیندۍ یا قوس لومړی چې د نومبر میاشتې 22 نیټې سره برابر ده. په پیل کې هم ورسو د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستان په پټه په افغانستان کې د نیابتي ډلو د جوړولو هڅه کوي. د نیولې ورځپاڼې د یوې تازه خبرې شوې مقالې له مخې پاکستان په پټه توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې نوې نیابتي ډلې جوړې کړي. افغانستان او هند په سفارتونو کې سوداګریزې آتشي ګماري. افغانستان او هند د اقتصادي اړیکو د پراختیا په موخه به په کابل او نیو ډیلي کې ځانګړې سوداګریزې آتشي وګماري. او د پښتون ژغورنې شپږو غړو نیولو څخه د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د نیو لاینز ورځپاڼې د یوې تازه خپرې شوې مقالې له مخې پاکستان په پټه توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې نوې نیابتي ډلې جوړې کړي. د مقالې پر وینا له هغه مهاله چې اسلامي امارت د پاکستان د ستر سیال هند سره د اړیکو د خطوب هڅې پیل کړي، پاکستان د اسلامي امارت ضد کړیو سره د اړیکو جوړولو ته مخه کړې ده. لیکوال زیاتوي که څه هم د اسلامي امارت مخالف جهتونه هڅه کوي نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوال ټولنه د افغانستان په اړه د پخوانیو کلونو په څیر فکر نه کوي. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیت تر ډیره ډاډمن شوی او په سیاسي ډګر کې هم څرګند پرمختګونه لیدل کېږي. د چارواکو کارپوهانو پر وینا د تیرو 16 لسیزو راهیسې د افغانستان کړکېچونه د پاکستان د پوځ لپاره د فشار او نفوذ هغه وسیله پاتې شوې چې نه غواړي افغانان په بشپړه توګه له سوکالۍ او ثبات برخمن شي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم د اسلام آباد او کابل د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم د افغانستان ثبات نه غواړي او هڅه کوي د ځانګړو کړیو په وسیله پردي او نیابتي پروژې افغانستان کې تحمیل کړي. د اسلامي امارت ځانګړو ځواکونو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې اسلام آباد باید نور د دوی صبر ونازمایي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو مشر محمد صابر وایي چې نوموړی د نظام او افغانستان د دفاع لپاره ځان قربانولو ته چمتو دی. د ځانګړو ځواکونو د لوړپوړی چارواکی ټینګار کوي چې د اسلامي امارت وسلوال ځواکونه له امیره تر عسکره پورې د هیواد دفاع ته چمتو دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ تر بل هر وخت ډیر زیات شوی دی. د پاکستان پوځي رژیم هڅه کوي چې له افغانستان سره جګړه وکړي، خو اسلامي امارت د سیاسي لارو چارو له لارې د دې ستونزې په حل ټینګار کوي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت وسلوال ځواکونه هم د پاکستان لخوا د هر ډول پوځي برید ځواب ورکولو ته بشپړ چمتو دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو مشر مولوي محمد صابر پاکستان ته خبرداری ورکړی چې نور باید د دوی صبر ونازموي او د افغانانو د مقاومت په اړه له تاریخ څخه زده کړه وکړي. چې هېواد ته دا یو څو خبرې ملت ته پسو شوي چې دا جنګ طالبان نه کوي او دا جنګ دپاره موږ مرال یعنې موږ هغه اسیحانه لرو کومه چې دنیا لري. زم دا جنګ په اسیحانه کې ګورئ، که جنګ کېږي پرنۍ تجربه وګورئ، پرنۍ تاریخ وګورئ. جنګ په حوصله باندې کېږي. تاسو د افغانانو حوصله وازموئ چې هغه د حوصلې اندازه څومره ته رسېدلی دی. د دې کړکېچونو وروسته پاکستان په وار وار د افغانستان په ځینو برخو کې حتی په کابل کې بریدونه کړي دي. هغه پیښې چې په افغانستان کې ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان پوځي رژیم تل په درنو بریدونو او جګړې ته په هڅولو ټینګار کړی دی، خو دا هڅې د افغانستان لخوا بې ځوابه نه دي پاتې شوي. لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو مشر پاکستان ته ویلي چې د امریکا خبرې ته پرېږده، پرون دې تا څخه په دروازو باندې چې ته به موږ سره تاریخ ازمویې، ته به موږ سره جنګ ازمویې کوې. دا چې موږ ځانګړی ځواک یو نو یقینا هم داسې نه چې موږ پخوانۍ تجربې وایو یا پخوانۍ خبرې کوو. زه وایم چې د دې نظام د بقا لپاره، د دې نظام د استحکام لپاره که د قربانۍ څخه خصوصا په الله قسم کوم د ټولو قطعاتو نه به مخکې اول زه استشهاد ته مدعي یم.
محمد صابر د افغانستان د دفاع لپاره د اسلامي امارت د وسلوالو ځواکونو د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د ځانګړو ځواکونو دغه لوړپوړی چارواکی وایي چې د اسلامي امارت مشران هم د افغانستان د دفاع لپاره ژمن دي. دوی په اسلامي نظام باندې نه وکړو، دوی په اسلامي نظام باندې غیرت وکړو. موږ به بیا هم غیرت کوو او موږ به بیا د جنګ په لومړۍ کرښه کې ولاړ یو. له قومندانه تر امره دا زموږ ستاسې چې کوم قومندان دی داسې نه دی چې نن راغلی دی او ازمویل شوی دی، د استشهادیانو په سر امیر تېر شوی دی او په استشهاد کې پاتې شوی دی. ته څه فکر کوې چې هغه دې په استشهاد کې وخت تېر کړی وي، هغه دې د استشهاد په روټه وبند شوي وي، بیا به ته جنګ ته ځې او دی په استشهاد نه کوي. زه په الله قسم کوم ستاسې ټول مشران استشهادیان دي. د پاکستان پوځي رژیم د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې له 4 کلونو د افغانستان په سرحدي سیمو بریدونه کوي او د دې پیښو د دواړو خواو ترمنځ د نښتو لامل شوی دی. اسلام آباد اسلامي امارت په افغانستان کې د ټي ټي پي په ساتلو تورنوي، خو کابل دا تورونه بې بنسټه بللي او ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان یوه داخلي ستونزه ده او دا ډله په افغانستان کې شتون نه لري او نه هم فعاله ده. هندي رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او هند د اقتصادي اړیکو د پراختیا په موخه پریکړه کړې چې په کابل او نوي ډیلي کې به د دواړو هیوادونو په سفارتونو کې ځانګړې سوداګریز اتشې وګماري. د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران برخې مسؤل انن پرکاش ویلي دا پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او د سوداګرۍ وزیر له لوري د افغانستان اسلامي امارت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره د لیدنې پر مهال نهایی شوې ده. پرکاش زیاتوي د افغانستان اسلامي امارت به ډېر ژر خپل سوداګریز اتشه نوي ډیلي ته واستوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ټرانزیټ او پانګونې په برخه کې همغږي نور هم ټینګه شي. له دې سره هممهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي ویلي چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي هیڅ اغیز نه لري. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې د افغانستان اسلامي امارت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هند ته د سفر په اړه وویل چې اسلام آباد د سیمه ییزو سوداګریزو اړیکو د پراختیا پلوی دی او د هر هیواد دوه اړخیز تجارت د هغوی خپلواکو پریکړو پورې تړلی دی. اندرابي ټینګار کړی چې پاکستان له افغانستان سره پر متقابلو ګټو ولاړې اړیکې غواړي او د سوداګریزو تواصلاتو پیاوړتیا ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته ترنګلتیاو په حل کې د ایران رول مثبت وباله او ویل چې اسلام آباد د سیمه ییزو همکاریو او ډیالوګ له لارې د ستونزو د حل پلوی دی. د پولیو د بیړني مرکز پر وینا ټاکل شوې ده چې راتلونکې دوشنبې د لیندۍ پر 3 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګوزڼ ضد واکسین کمپاین پیل شي. یاد مرکز ویلي د کمپاین موخه د هغو ماشومانو خوندیتوب دی چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي او له کورنیو هم غوښتي چې په دې بهیر کې خپلو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي. د پولیو بیړني مرکز ورکړي کمپاین ته د خلکو پراخ ګډون مهم بولي او وايي څاڅکي ورکول د ماشومتوب د فلج ناروغۍ د بشپړ مخنیوي یوازینۍ اغیزمنه لاره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ 6 غړي له تېرو 11 ورځو راهیسې لا درکه دي چې په هغوی کې نورالله ترین، حنیف پښتین، فرمان وزیر او 3 نور کسان شامل دي. امنیسټي زیاتوي د یاد غورځنګ غړي د نومبر میاشتې پر 12مه د پېښور ښار له بېلابېلو برخو بېدرکه شوي او تر اوسه د هغوی د ځای، وضعیت او درملنې په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. د نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د دې کسانو د ځای په اړه روښانه معلومات وړاندې کړي، په پیښه خپلواک او اغېزناکه څېړنه وکړي او د جبري لادرکۍ له کړنو لاس واخلي. امنیسټي ټینګار کړی چې د جبري لادرکۍ دوام د نړیوالو بشري قوانینو ښکاره نقص دی او د پي ټي ایم فعالانو پر وړاندې دا ډول چلند د اندېښنې وړ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نیویارک ښار منتخب ښاروال زهروان ممداني په سپینه ماڼۍ کې لومړی مخامخ ملاقات کړی دی. په دې نادره کتنه کې سره له دې چې مخکې یې پر کډوالۍ، اقتصادي سیاستونو او نورو مسایل لفظي شخړې لرلې، دواړو لوریو هوکړه وکړه چې پر ګډو ستونزو کار وکړي. د یادونې وړ ده چې دا ملاقات د سیاسي متضادو شخصیتونو ترمنځ یو نادر ګام دی. ممداني چې د ډیموکراټیک سوشلیست په توګه شهرت لري، د ټرمپ پر سختو پالیسیو نیوکه کړې وې، خو د دې سره د هغه خواته یو ګامي اخیستل هم شوی دی چې پر عملي مسایلو باندې ګډ کار وکړي. د ټرمپ نرمه رویه ښایي چې هغه ګوري چې په نیویارک کې وضعیت په ځانګړې توګه د ژوند ګرانۍ د هغه لپاره مهم دی. دا هم ښایي چې ممداني غواړي د خپل ښار د راتلونکي لپاره نه یوازې شعارونه ورکړي، بلکې له فدرالي ادارې سره هم همغږي رامنځته کړي. له تاسو خپل ټول همکاران نه په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.